سلامونه نیک هیله مې منې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه مسايل ارزمن نن یو ځل بیا د فوتوشاپ CC 2020 کوم ورژن چې وه موږ راپیل کړی وه تاسو په خدمت کې یم. نو نن د فوتوشاپ CC 38مه برخه یا جلسه ده او د موږ د فوتوشاپ اساسات نور انشاءالله په ختمېدو دي په یو څو جلسو کې. نو نن غواړم چې په بلند آپشن او په لیر سټایل باندې له تاسو سره خبره وکړم چې موږ هغونه څنګه استفاده کولی شو، کومو ځایو کې هغه استفاده کېږي اکثرا. نو مخکې له دې نه چې موږ په دې زده کړه باندې پیل وکړو، که چېرته تاسو د زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرايب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل د سمارټسافت په نامه باندې یوټیوب چینل دی، کولی شئ هغه درسره سبسکرايب کړئ تر څو پورې تاسو زموږ له راتلونکو درسونو څخه په خپل وخت خبر شئ. او د سمارټسافت په نامه باندې چې کوم فیسبوک کې کوم ګروپ دی کولی شئ په هغې کې هم راسره جوین شئ تر څو پورې تاسو هلته د موږ د درسونو کارخانګۍ پوسټ کړی شئ او نورو هم ترېنه استفاده وکړي. نو راځو پیل کوو. نو د ټولو نه د مخکې موږ دوه تصویرونه راخیستي دي چې په هغو کې دوه کوچنۍ لیکنې هم لیکلې دي. نو غواړو په دغو باندې فایل وکړو. وګورئ موږ بلینډینګ موډ چې وه په تېرو جلسو کې یو ځل ویلی وه، غواړم چې په بلینډینګ آپشن باندې نن له تاسو سره خبره وکړم. وګورئ اصلا کوم چې په لیر سټایل کې د بلینډینګ موډ هم په هغو کې بلینډینګ آپشن په هغو کې هم شامل دی په لیر سټایل کې، سمه ده. نو کوشش وکړو چې تر یو حده پورې دغه ټول آپشنونه په دغه جلسه کې موږ وویایو، ځکه په دغو آپشنو کې نو ډېرې خبرې دي چې باید ډېر کار پرې وشي، خو زه کوشش کوم چې د هر یو په خلاص ډول تاسو ته واضح ډول سره ووایم تر څو پورې تاسو په هغو باندې پوه شئ. رسو بلینډینګ آپشنز ته په بلینډینګ آپشنز کې صرف زه غواړم په مهمو کومې مهم خبرې چې دي په هغو باندې بحث وکړم. وګوره دس لیر باندې سیده موږ دلته راځو، موږ هلته RGB انتخاب کړی و، په اډوانس بلینډینګ کې موږ کار کوو. اوپاسیټي هم باید 100 وي او کوم چې بلینډ موډ دی هغه هم باید په نورمال حالت کې وي. دس لیر باندې وګورئ د دو مطلب چې دی وي چېرته چې ډارک ایریا یا ساحه ده، سمه ده، هغه د موږ ته څه خلی شي، د هغو اوپاسیټي دې کمه شي یا د هغه د دغو لیر نه ختم شي. وګورئ په دغه ډول ځه، یعنې چېرته چې تور رنګ کارول شوی دی هغه به څنګه شي په اتوماتیک ډول سره چې څومره د دو موږ هغه اندازه لویو په موږ ډول سره به هغه څنګه کېږي ورکېږي به ختمېږي به. او که غواړو چې سپین رنګ کوم کې کارول شوی دی لایټن ایریا، وګورئ په دغه ډول سره موږ کولی شو هغه له منځه یوسو. نو په دغه ډول سره وګورئ د لاندې کوم آپشن چې دی په دې سره دغه دویم کوم لیر چې د لاندې دی د کوم عکس چې دی هغه هم دغلته په نظر کې نیول کېږي. مثالا زه اوس ورته یم چې دلته وګورئ دلته موږ آپشنونه هم لرو مختلف چې انشاءالله په دو باندې به موږ بحث کوو چې اوس موږ فعلا په دغو درې باندې کار کوو. یعنې چېرته زه د دغو کوم اندازه چې دا د دو لوړه کړم، یعنې تور رنګ چې چېرته کارول شوی هغه د څنګه شي برسېره دې شي د دغو لیر چې موږ اوس فعلا کار پرې کوو. وګورئ چېرته چې تور رنګ کارول شوی دی وګورئ هغه به په اتوماتیک ډول چې څومره یې موږ لویو هغه به څنګه شي له منځه به لاړ شي. وګورئ که دغو ساحې ته په ځیر شئ، سمه ده. وګورئ دلته تور رنګ په دغو دریشۍ کې کارول شوی دی. وګورئ په کومه اندازه باندې چې موږ پورته ځو موږ اندازه باندې هغه رنګ څنګه کېږي له منځه ځي، تور کوم رنګ چې دی په دغه ډول سره، سمه ده. او که وایو چې سپین رنګ دی تر دغه اندازې پورې له منځه لاړ شي هم تاسو کولی شئ په هغو باندې هم کار وکړئ په دغه ډول سره. وګورئ په دغه اندازې پورې اوکې یو څه ښکته، سمه ده. نو تر دغه اندازې پورې موږ دا انتخاب کړو ګرې باندې کنټرول 0. وګورئ نو دلته ډېر ښکلی ډیزاین جوړ شو، یعنې دغه ډیزاین په دغه ډول شو چې دغه کومه لیکنه چې ده دا شاته د دغو ټول بیکګراونډ ده. اصلا دلته که موږ لیر ته وګورو داسې کومه خبره نه ده، سمه ده، لیر پاس دی د ټولو نه. وګورئ نو که چېرته موږ دغو لیر ته حرکت ورکړو تاسو به په ډېر ښه ډول سره ته متوجه شئ. وګورئ سمه ده په دغه ډول سره. نو کولی شئ له دې نه په مختلفو ځایو کې استفاده وکړئ چې واقعیت په ډېرو ځایو کې دونه استفاده کېږي او ډېر ښکلی ډیزاینونه موږ ته
راکوي د دغو ریزلټ ډېر ګټور دی سمه ده. نو په همدغه ډول باندې کولی شي مختلفو ځایو کې له دې نه استفاده وکړئ. د مثال په ډول څه راځم په دویم کوم عکس چې دی په دو کې کاروم. وګورئ دغه کوم ټکسټ چې موږ راخیستی دی د موږ د ګریډینټ څخه استفاده کړې، بیا هم هغه مرچ کړی دی یا د خالي لیر څخه سمه ده. نو موږ دغه ډول یو تصویر جوړ کړی دی یا سمه ده. وګورئ دلته هم غواړم مثلا دغه کوم رنګ چې دی مثلا دا د ګرین یا هم د بلو مطابق دی سمه ده. نو ورته وایم چې چېرته ډارک یا د بلو مطابق په دغو تصویر کې هغه د موږ ته د دغو لیر مخ ته راشي. وګورئ په دغه ډول څه چېرته چې توره ساحه ده وګورئ چېرته چې تورې لیکې دي هغه به پورته راځي په دغه ډول څه وګورئ سمه ده. نو بیا هم چېرته موږ غواړو چې دغه د دغو ضعیف بلو ساحې څخه راپیل شي په همدغه ډول باندې هغه هم کېږي. او دلته که چېرته موږ ځیر شو دو ته په همدغه ډول باندې کوم تیر په ډول چې موږ څنګه وکړل شول په همدغه ډول باندې موږ دلته د هغو نه هم استفاده کړلی شو. نو په مختلفو ځایو کې د دو استفاده کېږي چې انشاءالله بیا به د هغو پروژو کې دو تطبیق وي چې پوه به شي چې موږ د دغو بلنډینګ آپشن څخه موږ چېرته استفاده کوو، څنګه کولی شو موږ دا کار کوو. صرف ما درته غوښتل چې تاسو ته یو یادونه یې وکړم. نو په دغه ډول باندې وګورئ بیا هم لیر سټایل کې چې کوم آپشنونه لرو راځو وګورئ. اصلا که وګورئ که موږ چېرته کانټور ته راشو په دغو ځای کې چې کوم آپشنونه دي غواړم مخکې له کانټور څخه په دې باندې هم خبره وکړم. وګورئ که چېرته موږ صرف دا چیک باکس کلیک کړو موږ ته هغه ډیفالټ کوم سیټینګ چې دی په خپله اپلای کېږي سمه ده. که چېرته موږ په دغو ټکسټ باندې یا هم په دغه کوم آپشن چې دی په دې باندې کلیک وکړو نو موږ ته دغو ټول آپشنونه راځي. نو د دغو ټول آپشنونو کارول به یو څه ستونزمن کار وي چې موږ په کمو جلسو کې هغه تطبیق کړو. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو سمه ده چې لږ لږ خو خلاصه یې ووایو سمه ده. بیا هم راځو وګورئ سمه ده. په همدغه ډول باندې وګورئ کوم سټایل چې دی دلته مختلف سټایلونه دي کولی شئ چې د هغو نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا د بیرون خواته کومه ساحه چې هغه موږ غواړو چې وباسو بیرون خواته. وګورئ که چېرته زه یو څه رازوم کړم دغه تصویر دغه کوم بیروني ساحه چې ګورئ دا د دغو یا هم د لیر سټایل مربوط ده. وګورئ دلته هم په هغه اندازه ده چې په کومه اندازه باندې وي یا هم هغه اوپاسټي ده چې اوپاسټي مربوط نه راځي سمه ده. او غواړئ چې دا ډاون وي او یا هم غواړئ چې دا څنګه وي اف وي پورته خواته وي. وګورئ دلته یې سایز دی چې د کومه اندازې پورې که تاسو دغو ساحو ته ځیر شئ هغه تغیرات به تاسو په خپله وګورئ. او دغلته د کومه چې دا ریویو ده ریویو ښودل کېږي په دغه ډول څه یعنې دغه کوم آپشنونه چې دي کوشش مه کوئ چې ټول په یو تصویر یا په یو ډیزاین کې وکاروئ. کوشش وکړئ هر یو جلا جلا وکاروئ تر څو پورې تاسو د هغو په کارونه باندې پوه شئ سمه ده. همداسې سابټین ته یې کول شو یعنې د دغو هغه نرموالی یا غلیظوالی کومه اندازه وي. وګورئ که چېرته تاسو دغو ځایو ته وګورئ نو تاسو به دا په ډېر ښه ډول څه درکوئ. دلته یې موږ هغه انګل یا هم هغه زاویه ټاکلی شو چې په کومه زاویه باندې د دغه کوم تصویرونو کې چې کوم افیکټونه موږ کارولي هغه د موږ ته په کومه زاویه باندې وښودل شي کانتور باندې سمه ده. نو راځو په همدغه ډول باندې وګورئ اصلا کانتور څه کار کوه. وګورئ دلته موږ مختلف نور هغه ډیزاینونه یې لرو چې جوړ شوي تیار. وګورئ که چېرته موږ دغه کومه ساحه چې ده در صفر کړو بالکل دغه دویم کوم خط چې دی هغه له منځه ځي. وګورئ سمه ده. خو بیا هم انشاءالله زه کوشش کوم چې په دغو آپشن چې کانتور پاتې دی په هغو کې دغو درس تطبیق تاسو ته وکړم. وګورئ زه غواړم د سور رنګ انتخاب کړم. تاسو به دلته وګورئ سمه ده هغه کوم پورتنی خوا چې ده دلته هایلایټ موډ حالت کې اوکې. وګورئ کوم بلنډینګ موډ هایلایټ چې دی هغه په خپل دغو سکرین حالت کې پرېږدو. که چېرته تاسو دغو ټرمینل ریویو ته وګورئ نو کوم سور رنګ چې موږ انتخاب کړی نیمایي برخه نیولې او کوم چې په اتوماتیک ډول سره تور رنګ انتخاب شوی هغو هم په همدغه ډول نیمایي برخه نیولې. اوکې وګورئ یعنې کوم شادو یا بیروني کومه شادو چې موږ ورکړې وه هغه په دوو رنګو کې شوه سمه ده. وګورئ په دغه ډول سره نو نور سیټینګ یې هم په همدغه ډول نور سیټینګ زه غواړم چې په یو ځان ته
لیر کې وکاروم دا لیر غواړم چې هاید یې کړم یو ټکسټ راخلم مثلا سمارټسافټ دغه ډول باندې اوکې یو څه را لویوم په دغه رقم او یو نوی لیر را اخلم په هغو کې تور رنګ اچوم اوکې او د هغو اوپاسیټي یو څه راښکته کوم په دغه ډول څه او بیا یې لاک کوم سمه ده تر څو موږ ته د خپله لیکنه واضح ډول څه ښکاره شي اوکې نو په همدغه ډول سره ما په سټروک باندې کلیک وکړه راغلی و کانتور ته وګورئ نو موږ کوم سیټینګ چې هلته موږ د مخکې ټاکلي وو هغه په اتوماتیک ډول سره دغو لیکنې ته اپلای کېږي په دغه ډول سره سمه ده نو که چېرته غواړئ چې د تاسو سیټینګ د ډیفالټ حالت ته شي کولی شئ ریسیټ ټو ډیفالټ باندې کلیک وکړئ تر څو هغو نارمال حالت چې د فوتوشاپ مخکونی و هغو ته کنورټ شي په اتوماتیک ډول سره نو کولی شئ تاسو د هغو نه استفاده وکړئ کانتور وګورئ کانتور که چېرته موږ دلته کلیک وکړو مختلف کانتورونه دلته موجود دي دغه کانتورونه به صرف په دغو ساحه کې معلومي د بیرون چې کوم دي سمه ده نو زه که چېرته غواړئ چې تاسو نوی کانتور منځته راوړئ دغه کوم ښکته خواته چې کومه ساحه ده وګورئ دا 0 ده سمه ده او دا چې کومه ده 10 ده دغه ښکارندوی کوي چې اوپاسیټي دلته 0 شوې ده د مثال په ډول که زه چېرته دغه 0 ته راوړم نو وګورئ هلته به م کال ډول څه هغه اوپاسیټي څنګه شي 0 شي او که چېرته غواړم په دوی کې زه ځینې تغییرات راوړم مثلا د په دغه ډول څه هغه هلته هم داسې القې تغییرات په هغو کې راځي سمه ده چې اوس موږ تصویر یو څه نه دی زوم کړی سمه ده اوکې زه دا اوکې کوم نو په هغو کې په هغو ډول باندې تغییرات راځي نو زه غواړم چې دا بېرته له منځه یوسم یعنې په هغو نارمال حالت کې دي وي ټکسچر هم په همدغه ډول باندې که چېرته موږ غواړو دغه بیروني کوم شډو چې ده په هغو کې د کوم ډول ټکسچر منځته راشي یعنې د هغو د لویوالی په کومه اندازه وي وګورئ په دغه ډول سره که چېرته تاسو دلته ځیر شئ دا ټکسچرونه موږ د مخکې څخه جوړ کړي وو چې بیا دلته په خپل حافظه کې ثبت کړي وو اوکې نو په همدغه ډول باندې ټکسچر هم مختلف نور ډولونه هم شته دي چې کولی شي تاسو د هغو نه استفاده وکړئ نو نه غواړم ټکسچر دلته استفاده کړم په همدغو نورمال حالت کې دي دا وي سټروک اکثرا چې زیات کارول کېږي د لوحو په ډیزاین کې کارول کېږي سمه ده کله چې موږ لوحې ډیزاین کوو سټروک هلته موږ کاروو ځکه سټروک چې دی د لوحو دپاره کارول کېږي چې لویې ښکاره شي هغه کومې لیکنې چې دي یا کوم هغه شیپونه چې هلته موجود دي نو سټروک کولی شئ په هر رنګ کې چې د تاسو خوښه وي هغو ته سټروک وټاکئ نو سټروک هم مختلف ډولونه لري چې د هغو څخه آوټساید انساید دی همداسې سینټر دی چې په تېرو جلسو کې موږ یو ځل هغو ته یادونه کړې وه د هغو پوزیشنونه چې دي وګورئ دلته آوټساید دی یعنې سټروک که چېرته موږ د دغو د سایز لوی کړو دا آوټساید ته ځي یعنې بیروني خوا ته ځي سمه او که چېرته دا موږ انساید کړو دننه خوا ته راځي او که چېرته موږ سینټر کړو بیا د هغو وسطي نقطې څخه یعنې نیم بیرون خوا ته او نیم دننه خوا ته څنګه کېږي دغه سټروک منځته راځي او په همدغه ډول سره بلنډینګ موډ کې کولی شئ چې هر حالت تاسو زړه وي ورته هغه حالت تاسو ورته غوره کړئ یعنې بلنډینګ موډونه وګورئ چک یې کوئ سمه ده او اوپاسیټي یې هم په همدغه ډول سره تاسو دلته ټاکلی شئ نو زه غواړم په نورمال حالت کې سټروک هم لس وي همدغه ډول سره اوکې نو رنګ هم تاسو ورته ټاکلی شئ یا هم کولی شئ چې ګریډینټ انتخاب کړئ په سټروک کې نو هغه ګریډینټ باندې موږ تېرو جلسو کې خبره کړې وه همداسې پیټرنونه هم انتخابولی شئ خو زه غواړم چې صرف په همدغه کالر باندې بسنه وکړو نو کالر رنګ چې دی کوم هغه زه ورته یو څه تغییروم په دغه ډول سره اوکې سمه ده نو که چېرته ریسیټ ډیفالټ غواړئ یعنې سیټینګونه د نورمال حالت ته شي وګورئ دلته کوم د پلس ساین چې تاسو ګورئ که چېرته غواړئ چې دویم سټروک تاسو وکاروئ په همدغو لیر باندې کولی شئ دویم سټروک هم تاسو وکاروئ سمه ده په همدغه ډول وګورئ انر شډو یعنې د کوم چې د نننۍ خواته کومه شډو ده هغلته موږ کولی شو هغو ته یو شډو ورکړو که هغه شیف وي که ټکسټ وي که هر شی وي سمه نو لومړی زه غواړم دغه نورمال حالت ته کړم سمه ده اوپاسیټي هم یو څه لویوم تر څو پورې معلوم شي انر شډو چې ده د دغو ټکسټ دننه خواته راځي سمه ده وګورئ یو څه یې زه کوم سایز چې دی لوړوم
وګورئ په دغه ډول سره دلته تاسو بلیدلی وي سمه ده دلته انر شادو منځته راغله په ټول زموږ په ټول ټکسټ کې منځته راغله سمه ده وګورئ په دغه ډول سره دغه تنظیمات چې دي دلته د تمنیل په پریویو کې هم تاسو کتلای شئ په دغه ډول سره وګورئ سمه ده هغه سایز تغییر وګورئ اوکې انر شادو په دغه ډول باندې مو پریدو یو څه دېرش اندازې ته کیو او کانتور هم کولی شي د انر شادو دپاره کانتور وټاکئ چې موږ تیر جلسه خو نه همدغه جلسه وه په هغو کې موږ په هغو باندې بحث وکړو په همداسې انر ګروپ باندې ګلو اصلا وګورئ یعنی کوم د نننۍ خواته چې ګلو ده ګلو د شادو ترمنځ توپیر پکې کې دی وګورئ لومړی خو زه غواړم کوم که چېرته غواړم چې انر شادو ورکړم نو ګلو به نه کاروم نو زه باید انر شادو له منځه یوسم تر څو پورې ګلو وکاروم سمه ده نو په نورمال حالت کې نایسس سمه ده لومړی خو زه باید یا کلر انتخاب کړم او یا هم ګریډینټ انتخاب کړم چې کولی شي تاسو هر یو له دې څخه یو انتخاب کړئ اوکې زه یو ګریډینټ انتخابوم چې یو څه ښکلی ګریډینټ وي د مثال په ډول دغه یو چې دی وګورئ چېرته زه دا انچک کړم تاسو ته به د هغو معلومات وشي دننه په دغو ټول ټکسټ کې دا اپلای شول سمه ده اوپاسیټي یې که زه سل کړم 100% کم تاسو ته به په ډېر ښه ډول څه هغه معلوم شي سمه ده وګورئ په همدغه ډول سره د کوم نور آپشنونه چې دي د هغو نه هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ اوکې ګورئ سمه ده یعنی کوم نایسس چې په جلسو کې مې ویلی وه هغه هم دلته تاسو کولی شئ وکارول اوکې بلنډینګ موډ کې کولی شئ تاسو مختلف آپشنونه وټاکئ هر یو آپشن چې تاسو ته خوښ یې وړ و کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ سمه ده وګورئ اوکې نو موږ به صرف په همدغه یو حالت کې پاتې کېدل اوس غواړو 10 وګورئ اصلا که چېرته موږ غواړو دا کوم تصویر چې موږ دی یا دغه کوم لیر چې موږ اوس کار پرې کوو غواړو په دو باندې یو ډول تیاره ور واچوو یا هم یو بل کالر په هغو باندې خو یو څه خفه اندازه ور واچوو موږ د دې نه استفاده کوو وګورئ اوپاسیټي دلته څنګه ده ډېره کمه ده سمه ده تاسو ته به معلوم شي وګورئ سمه ده یعنې دغو څلورو ټولو کنجونه یو ډول پرې ټولېږي لکه لولایي ډوله په دغه ډول سره سمه ده اوپاسیټي چېرته موږ سل کونو په دغه ډول سره کولی شي نور آپشنونو کې تغییرات راوړئ نو دغه کوم آپشنونه چې دي دا فرق کا فرق څه خلی کا چې فرق دغو سایز څه کا چې کوم سایز موږ خپل تصویر ته ټاکلی دی نو کوشش مه کوئ چې ټول کوم لایف سټایلونه دي ټول په یو ځلې تاسو په خپل لیر باندې وکاروئ سمه ده نو سبب دې ځینو مشکلاتو کېږي چې لیر هغه ښکلا له لاسه ورکوي دلته کولی شئ تاسو کالر ورلګي رنګ انتخاب کړئ هر رنګ چې وي هغه دلته اپلای کېږي ورته سمه ده اوکې نو په همدغه ډول څه کولی شئ مختلف تغییرات په دې کې هم راوړئ مثلا اوپاسیټي یې ده یا هم نور تغییرات راوړئ ګریډینټ باندې وګورئ چېرته غواړئ تاسو ګریډینټ کار کوئ نو تاسو باید کالر ورلې منځه یوسئ یا هغه انچک کړئ نو دلته کولی شئ مختلف آپشنونه وټاکئ چې هر یو د تاسو د خوښې وړ وي سمه ده نو یو څه هغه کوم سایز چې دی یو څه کوچنی کوم په دغه ډول سره تر څو پورې معلوم شي خو دغه سایز چې دی زموږ دغه وسطي حد ته راغلی دی ځکه موږ ته معلوم و چې دا په کوم ډول و نو دا زه باید 90 درجې کړمه سمه ده 90 درجو بدلون ورکړم نو په دغه ډول سره به هغه موږ ته اپلای شي چې په ټول تصویر کې به شي سمه ده نو په همدغه ډول سره یو څه سایز یې اوس لویوم اوکې په همدغه اندازې سره نو پیټرن که چېرته تاسو غواړئ چې پیټرن کار کوئ نو مخکې له دې چې پیټرن کار کوئ تاسو باید ګریډینټ غیر فعال وي او یا که غواړئ چې دواړه په یو حالت کې کار کوئ نو دغه کوم چې دی دا باید په سکرین باندې وي سمه ده په سکرین باندې وي او هغلته موږ باید بیا ګریډینټ کار کوو او لومړی باید موږ خپل لیر څنګه کړی وي مرچ کړی وي وروسته موږ هغلته موږ کولی شو ګریډینټونه یا هم کوم لیرونه چې موږ کاروو د هغو نه استفاده وکړو نو زه اوس ګریډینټ نه استفاده نه کوم انشاءالله موږ به بیا په راتلونکو ډیزاینونه چې کوو په هغو کې به موږ وکاروو وګورئ اوټر ګلو سمه ده اوټر ګلو
یا هغه بیرونی ساحې ته چې کومه ګلو وباسي د دې نه موږ استفاده کړو. نو کولی شئ ګریډینټ انتخاب کړئ دلته یا هم کوم بل سټایل ورته وټاکئ. نو کوشش مه کوئ چې تاسو هر څه په یو لیر باندې وکاروئ ځکه دومره ښه بیا نه راځي او اکثره ځایو کې په زیاته استفاده چې کېږي هغه ډراپ شډونه ډېره استفاده کېږي. نو د هغو سپریډ چې دی یو څه یې راښکته کوم دغه اندازې سره او سایز یې هم په همدغه ډول یو څه راښکته راوړم. دلته هغه ریویو ښودل کېږي، تاسو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. نو ځینې اوس چې کوم سیټینګونه موږ وکړل دغه سیټینګونه یعنې ځکه هر متن راواخلم هر شی پر واخلم اتوماتیک ډول سره به دغه سیټینګونه دلته څنګه کېږي موږ ته اپلای کېږي. نو د دې دپاره چې تاسو نه غواړئ دغه سیټینګونه دې تاسو ته اپلای شي نو کولی شئ دلته بلند آپشن څخه دلته کوم آپشن چې دی ریسیټ ټو ډیفالټ باندې کلیک وکړئ تر څو دغه ټول آپشنونه خپل نورمال حالت ته بېرته راوګرځي. سمه ده. نو په همدغه ډول سره مخکې مې درته ویلي کوشش مه کوئ چې ټول په یو ځلې تاسو دلته وکاروئ. اصلا بلنډینګ آپشن یا هم بلنډینګ کوم لیر سټایلونه چې دي ډېر مهم دي چې د ډیزاین یو ډول ډېره ښکلا ورکوي. په دویم قدم کې وګورئ دلته کولی شئ تاسو هر کوم لیر سټایل چې دلته کارولی دی بېرته یې غیر فعال کوئ. وګورئ د مثال په ډول سره سټروک له منځه وړم، سمه ده، په همدغه ډول سره ګریډینټ له منځه وړم، په همدغه ډول سره ډراپ شډو له منځه وړم. کولی شئ بېرته یې فعال او غیر فعال کړئ. او دویمه خبره وګورئ که چېرته زه اوس یو متن راواخلم، سمه ده، مثالا یو متن را اخلمه چې د سمارټ په نوم باندې، سمه ده، او غواړم دغه کوم افیکټونه یا کوم سټایل چې موږ دوی ته ورکړی د لیر سټایل غواړم دوی ته یې راوړمه، سمه ده. لومړی خو زه کلیک کړم دلته، نو کولی شم همدغه کوم سیټینګونه چې ټول موږ کارولي وو په همدغو باندې زه وکاروم تر څو پورې موږ ته یعنې یو لوی پروسس منځته راځي، سمه ده. نو وخت ضایع کېږي زموږ. نو که غواړئ چې په یو ځلې دا ټول لیرونه تاسو کاپي کړئ، وګورئ دلته به تاسو په کاپي لیر سټایل باندې کلیک وکړئ او بېرته به راشئ په مربوط ټکسټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به پیسټ لیر سټایل باندې کلیک وکړئ. نو وروسته به تاسو ته هغه لیر ته کوم سټایلونه چې وو هغه کولی شئ دلته په اپلای کړئ ورته په یو کلیک سره. نو دلته کولی شئ تغییرات راوړئ کې مثلا ځینې تغییرات زه راوستل غواړم کې چې د هغو څخه یو سټروک دی یا اوپاسیټي یې کموم، سایز یې کموم، یعنې هغه کوم دویم آپشن چې موږ دلته جوړ کړی وه یا هم کوم ټکسټ چې موږ جوړ کړی وه په هغو کې مربوطه ټکسټ کې زه تغییرات راوستل غواړم. نو په همدغه ډول کولی شئ دونه ډېره ښه استفاده وکړئ یا نو زیات کارول کېږي په دغو کې. یو بل شی زما په نظر چې مهم و هغه اوپاسیټي فل دی، سمه ده، فل چې موږ یو د بل څه فرق کوي. د مثال په ډول سره زه دغه اوپاسیټي کمومه، سمه ده. وګورئ اوپاسیټي په ټول کوم تصویر چې وه سره دغو لیر سټایلونو هغه ټول په یو ځلې له منځه لاړه. او که چېرته فل کمومه وګورئ چې څه پېښېږي، سمه ده. صرف هغه کوم تصویر چې دی یا هغه کوم بدون دی یعنې که په واضح ډول درته وایم هغه کوم لیر سټایلونه چې موږ کارولی دي هغه څخلی شول، پاتې شول، سمه ده. هغه اصلي کوم ټکسټ چې وه هغه هایټ شوله. نو د دغو دوو ترمنځ توپیر په دغه کې وه چې کولی شئ تاسو استفاده له دې څخه وکړئ چې واقعیت په ځینو حالاتو کې ډېر ګټور ثابتېدلی شي. نو په همدغه ډول سره دغه وه زموږ 28مه جلسه. نو کوشش وکړئ چې په لیر سټایلونو باندې کار وکړئ ځکه ډېره برخه د فوتوشاپ چې د په لیر سټایلونو باندې د ډیزاین کې کېږي په هغو باندې موږ کار کوو. نو کوشش وکړئ په هغو باندې ډېر کار وکړئ تر څو پورې تاسو په هغو باندې یو ډول مسلط شئ او د هغو هغه کار کړل تاسو ته عادي شي. نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم چې چارې ولرئ.